علي بابا او څلویښت غلا. یو وخت یو کلي کې یو سوداګر ژوند کاوه چې دوه زامن یې درلودل. یو زوی قاسم او بل یې علي بابا نومېده. د پلار د مړینې وروسته د پلار په څېر یې سوداګري پیل کړه او د خپل پلار لار یې تعقیب کړه. قاسم له یوې شتمنې ښځې سره واده وکړ. علي بابا اړ و چې د خپلې مېرمنې او ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. نو ځکه د ونو په قطع کولو یې پیل وکړ. یوه ورځ علي بابا په ځنګله کې د لرګیو په پرې کولو بوخت و چې ناڅاپه یې یوه ډله غله ولیدل. هغه ځان د یوې ونې تر شا پټ کړ ځکه هغه وېرېدلی و. یوه ډله غله راغلل او بکسونه یې له ځان سره درلودل. او د غره له یوې غټې ډبرې سره ودرېدل. د هغوی سره وسلې ورسره دي. دا به د غلو کومه ډله وي. خو دوی په ځنګله کې څه کوي؟ یو کس له غلو څخه چې د دوی مشر ښکارېده مخې ته راغی. خلاصه شه سیم سیم. علي بابا په خپلو سترګو باور ونه شو کړی. هغه ډبره د یوې تیارې سمڅې دروازه وه. غله په سمڅه کې ننوتل او دروازه ورپسې وتړل شوه. علي بابا ډېر وېرېدلی و او په یوازې ځان یې حرکت نشو کولی. لږ څه وروسته دروازه بیا پرانیستل شوه او غله ورڅخه بېرته راووتل. هغوی خپل شیان په سمڅه کې پرېښودل. غله بېرته روان شول او له ځنګله څخه لاړل. اوهو دا به د هغوی د خزانې پټ ځای وي. علي بابا نشو کولای چې سمڅې ته ننوځي. هغه د ډبرې مخې ته ودرېده او چیغه یې کړه. خلاصه شه سیم سیم. دروازه د تیر په څېر خلاصه شوه او علي بابا سمڅې ته ننوت. هلته د طلا، نقرې، الماسو او نورو قیمتي زیوراتو سکو او ټوټو شتون درلود. علي بابا داسې شیان په خپل ژوند کې نه ولیدلي. علي بابا په خپل سترګو باور نشو کولی مګر دغه ټول شیان په سمڅه کې موجود وو. زه به یو څو سکې داسې واخلم چې غله هم ورباندې پوه نشي. علي بابا له یوې ډکې بکسې سره د کور په لور روان شو. علي بابا د طلایي شیانو بکسه خپلې مېرمنې ته وښوده. د هغه مېرمن حیرانه وه چې دومره طلا یې له کومه کړه. آیا تا دا سکې غلا کړي دي؟ دا یوه لویه کیسه لري. ما هیڅ نه دي غلا کړي.
دا تیار غلا شوي وو. اول به یې زه حساب کړم. نه، موږ دا سکې نشو حسابولی. زما د ورور کور ته لاړه شه او ترازو راوړه. د علي بابا مېرمن د خپل لیوره کور په لور روانه شوه. ولی هغه ترازو منن موږ ته راکړه. سبا به یې بېرته درته راوړم. تاسې ورباندې څه تلی؟ هېڅ شی، لږ غله ده. د قاسم مېرمن ډېره چلاکه ښځه وه. هغه پوه شوه چې علي بابا دومره غلان نه لري چې وزن یې کړي. نو د ترازو لاندې یې موم سریح کړل او د علي بابا مېرمنې ته یې ورکړ. د علي بابا مېرمنې د طلا سکې وتړلې او وزن ته یې ډېره خوشحاله شوه. موږ شتمن شوي یو، هر څه چې وغواړو اخیستلی شو. ډېر ژر نه، هر څوک به موږ باندې شکمن شي. زه نه غواړم چې زموږ له رازه څوک خبر شي. د علي بابا مېرمنې دا خبره ومنله، خو کله چې سبا د قاسم مېرمنې ترازو ولیده نو په دغه پټ راز باندې پوهه شوه. هغې سمدلاسه قاسم د خپل ورور د شتمن کېدو څخه خبر کړ. علي بابا د طلا سکې لري، ته یې له کومه کړې؟ زه به دا خبره معلومه کړم. قاسم له ډېر حسادته صبر ونه شو کړی او سمدلاسه د علي بابا د کور په لور روان شو. علي وروره، څنګه یې؟ زه دلته راغلم تر څو له تاسو څخه وپوښتم که څه مو په کار وي نو ماته ووایئ. زه ستاسو مشر ورور یم که نه؟ ستاسو مشر ورور تل له تاسو سره دی. هو وروره، زه خوښ یم چې ته زما په فکر کې یې، مګر زه ډېر شتمن یم او کوم څه ته اړتیا نه لرم. شتمن؟ ماته په دې اړه ووایه. بېګناه علي بابا نه شو کولی چې کوم شی پټ کړي. هغه قاسم ته د غلو او سمڅې ټوله کیسه په پوره توګه وکړه. ډېر ښه، زه به هم سبا هلته لاړ شم. بې له کومې خبرې ستا د شتو ساتل زما مسؤلیت دی. هو رښتیا، د سمڅې دروازه څه ډول خلاصیږي؟ ما ته ووایه. ووایه سیم خلاصه شه. سیم خلاصه شه، سیم خلاصه شه. زه باید دا په یاد ولرم. سیم خلاصه شه، سیم خلاصه شه. سبا سهار قاسم له څلورو غواګانو سره له کوره روان شو تر څو طلا راوړي. زه باید له شتمنو هم شتمن شم. هغه سمڅې ته ورسېدو او غږ یې وکړ. سیم خلاصه شه. دروازه خلاصه شوه او قاسم سمڅې ته ننوت. جالبه ده، زه په خپلو سترګو باور نشم کولی. دومره ډېره طلا! زه باید له دې ځایه هر څه یوسم. قاسم غوښتل غواګانې سمڅې ته ننباسي تر څو طلاوې ورباندې بار کړي، مګر کله چې د باندې راوته دروازه بنده وه. خبره څه شی وه؟ اورشي خلاصه شه. غنم خلاصه شه. دروازې خلاصه شه. یو څوک دا خلاصه کړی که نه؟ له ډېرې وارخطۍ څخه قاسم خبره هېره کړې وه او په سمڅه کې بند پاتې شو. وروسته له څو شېبو هغه غله د سمڅې په لور راغلل. سیم خلاصه شوه. دروازه خلاصه شوه او دوی سمڅې ته داخل شول. په سمڅه کې هغوی قاسم ولید
چې ډېر وېرېدلی ولاړ دی. بې له دې نه چې دا له هغه څخه پوښتنه وکړي، مشر هغه په خپل ټوپک وویشت او د هغه مړی همالته پرېښود. د قاسم مېرمن علي بابا ته ورغله تر څو د خپل خاوند له ورکېدو څخه هغه ته خبر ورکړي. هغه به سمڅې ته تللی وي، زه به ورشم تر څو هغه پیدا کړم. علي بابا سمڅې ته لاړ او د قاسم مړی هلته ولید. اوهو نه. هغه مړی وی ته پورته کړ او کور ته یې راوړ. د قاسم خدمتګارې د دغه پېښې په اړه هر څه واورېدل. موږ باید د هغه د مړینې علت له هر چا څخه پټ کړو. زه به دلته یو ډاکټر ته ورشم تر څو د هغه لپاره یو څه درمل واخلم. زه به داسې ښکاره کړم چې هغه ناروغ دی. سبا سهار به ووایي چې هغه مړ شو. ټول د هغې له معقول پلان سره همغږي وو. څو ورځې تېرې شوې، د قاسم مېرمن له ډېر غم او خفګان څخه مړه شوه. دلته هیڅوک پاتې نه شول چې خدمت یې وکړم. اجازه راکړئ چې ستاسو کور کې کار وکړم. علي بابا پوهېدو چې هغه ډېره کاریګره نجلۍ ده او له هغه سره به په راتلونکي کې ډېر کومک وکړي، نو ځکه یې هغه خپل کور ته بوتله. راتلونکې ورځ غله سمڅې ته راغلل. د هغه سړي جسد چېرته دی؟ دلته کوم څوک شته چې زموږ د دروازې د خلاصېدو په چل پوهېږي؟ دا هغه شته دي چې موږ په ټول عمر کې راټول کړي دي. مخکې له دې نه چې دا هر څه له لاسه ورکړو، باید خپل دښمن پیدا کړو. ټول غله کلي ته لاړل تر څو هغه کس پیدا کړي. غله د ډاکټر کور ته ورغلل. السلام علیکم ډاکټر صاحب، آیا پوهېږئ چې په دې وروستیو ورځو کې دلته څوک مړ شوی؟ هو، قاسم مړ شوی. د هغه خدمتګارې ماته د هغه د ناروغۍ په اړه وویل. ما درمل هم ورکړل، مګر هغه مړ شو. زه د هغه لپاره ډېر خواشینی یم. اوهو، دا ډېر بد کار شوی. د هغه کور چیرې دی؟ په کور کې هیڅوک هم ژوند نه کوي، لیکن هغه د علي بابا په نوم یو ورور لري چې په دې کوڅه کې ژوند کوي. غل شکمن شو چې علي بابا به هغه کس وي چا چې هغه مړی وړی دی، نو په هماغه شپه کې د هغه کور ته ورغی. الله د علي بابا د کور دروازه وټکوله. سلام، تاسو څوک چې په دې نیمه شپه مو راپېښه وکړه؟ وعلیکم السلام. زه د لارې یو مسافر یم. دلته شپه راباندې راغله او وره مې وبلله چې شپه همدلته تېره کړم. آیا تاسو کولی شئ چې ماته شپه راکړئ؟ ولې نه، په دواړو سترګو. مېلمه د الله جل جلاله رحمت وي. راځه دننه راشه. کله چې یو څه وخت ووت، غله په پټه نورو غلو ته خبر ورکړ چې نن شپه به په کور حمله کوو. د علي بابا خدمتګارې دغې ټولې خبرې واورېدې او سمدلاسه یې علي بابا ته خبر ورکړ. مخکې له دې چې دوی په موږ حمله وکړي، زه باید په دوی حمله وکړم تر څو مخکې دوی ټول له منځه یوسم. علي بابا د غلو په لور روان شو، کوم چې د قاسم په خالي کور کې پټ شوی و.
علي بابا ټول غله ووژل او له هغې وروسته یې په خوښۍ خپل ژوند کاوه.